د نیلم ګل نن سبا په فلمونو کې داسې فحاشي کوي. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نیلم ګل خو به تاسو پیژنئ چې د پښتو فلمونو یوه ښه اداکاره او مخکې یې ډېرې ښکلې ډرامې جوړولې او ډېر ښکلې اداکاري کوله. او کله چې یې د مراد سره واده وشو او ډانسونه یې شروع کړل نو په ډانسونو کې داسې فحاشي شروع کړه چې هغه ویډیوګانې د کتو نه دي ملګرو نیلم ګل د مراد سره جګړه هم وکړه او نیلم ګل ته یې طلاق هم ورکړو. مراد د فاطمه ګل سره واده هم وکړو نو نیلم ګل نور هم داسې فحاشي ویډیوګانې شروع کړي. نیلم ګل د هر څه د پیسو دپاره کوي او داسې غلط کارونه کوي، خو د نیلم ګل په داسې ویډیوګانو پښتانه ډیر زیات خفه هم دي او نیلم ګل داسې کارونه ځکه کوي چې مینوال یې پیدا شي او ډیرې پیسې وګټي. ملګرو نن سبا که وګورئ نو ډیرې جینکۍ د ځان فیمس کولو دپاره هر څه کوي ځکه په مشره کې داسې بې شرمي شروع ده. ملګرو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر یې کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.